السلام علیکم. په دې ویډیو کې د یو کس د خاص غوښتنې په اساس باندې زه غواړم د کار د واحداتو باره کې یو مثال حل کړم او په خاص ډول باندې داسې مثال چې که چیرې موږ ته راکړل شوي وي چې 1 جول کار دا ولې وایرلس په طاقت د ارګ کار کیږي او بل مثال به حل کوم هغه دا ده چې 1 جول کار ولې 0.3 فوت پاوند کار کیږي. د دغو دواړو رابطو ثبوت به زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړم. لومړی باید په دې باندې پوه شو چې جول څه ده. جول د هغو واحداتو د سیستم یو واحد داسې ورته MKS سیستم وایي چې کتله پکې په فاصله پکې په متر اندازه کیږي، کتله پکې په کیلوګرام اندازه کیږي او وخت پکې په ثانیه اندازه کیږي. او ارګ څه ده؟ ارګ د CGS په نامه د سیستم د واحداتو یو واحد ده چې پکې فاصله په سانتي متر اندازه کیږي، کتله پکې په ګرام اندازه کیږي او وخت پکې په ثانیه اندازه کیږي. او د کار واحد هم په داسې ډول لرو چې د کار واحد داسې لیکل کیږي چې هغه ده کتله ضرب د فاصله مربع یا سکویر ضرب د وخت په طاقت د -2. هغه په دې وجه باندې چې موږ لرو چې ورک یا کار چې ده هغه مساوي کیږي له فورس ضرب د فاصله یا ډیسټنس. او د فورس واحد موږ لرو چې هغه ده کتله ضرب دا داسې په قوس کې چارج کړم، کله چې واحد لیکو هغه داسې په قوس کې لیکل کیږي چې هغه ده کتله ضرب د فاصله ضرب د وخت په طاقت د -2 بیا ضرب د فاصلې هم یو ال لرو. نو ځکه دا واحد ترې جوړیږي چې علم په دې کې ضرب شي نو موږ ته لاسته راځي چې M L مربع T په طاقت د -2. اوس موږ د دغو رابطو د ثبوت لپاره داسې یو سیستم لیکو چې موږ یو کانستنت لرو چې هغه C1 ده او هغه ده یو او واحد د موږ ده U1 چې هغه ده جول. بل کانستنت موږ لرو چې هغه ده لاس په طاقت د و، خو مطلب موږ ته نامعلوم ده، دا به موږ ثبوتوو چې دا ولې لاس په طاقت د و کیږي دغه کانستنت. او دویم سیستم د واحداتو ده هغه ارګ ده. نو موږ داسې یو له دغې ریلیشن نه که چیرې دغه موږ نامعلوم فرض کړو داسې یو معادله موږ لیکلی سو چې C1 ضرب U1 مساوي کیږي له C2 ضرب U2 سره. اوس د دې لپاره موږ C2 دغه کانستنت موږ ته نامعلوم ده، دا موږ غواړو پیدا کړو. د دې لپاره ګوره مستقیم موږ لیکلی شو چې C2 مساوي کیږي له C1 ضرب U1 پر U2. نو اوس موږ ته معلومات ده چې C2 خپله ګوره د دواړه طرفه د مساواتو د کار واحدات دي. نو د دې لپاره دغه باید دغه د کار د واحداتو عمومي شکل ساتسفای کی، یا مثال موږ په دې عمومي شکل باندې لیکلی سو. نو موږ لرو چې C2 زموږ مساوي کیږي له C1 چې هغه یو د خپله دلته ضرب د کار واحد. څه رقم د کار واحد چې U1 به موږ د دغه سیستم نه راخلو د MKS نه او U2 به موږ د CGS نه راخلو. لومړی شروع کوو له کتلې نه
وی له فاصلې نه وبخئ فاصله موږ لرو چې یا کتلې نه وبخئ ځکه کتله اول لیکل کیږي ام دلته اول لیکل شوی ده نو موږ داسې لیکو چې 1 کیلوګرام ګوره د ام کې اس کې کتله 1 کیلوګرام پر ګرام طاقت دی هغه څه شی ده یو ده طاقت دلته یو ورته لیکو او دویم واحد ده فاصله په دې سیستم کې په متر اندازه کیږي په دې سیستم کې په سانتي متر اندازه کیږي نو متر لیکو پر سانتي متر خو د فاصلې واحد دلته موږ 2 لرو وی د فاصلې طاقت نو او همدارنګه وخت پاس په ثانیه او لاندې په دواړو کې په ثانیه باندې اندازه کیږي ګوره اس د دواړه نو د دې لپاره موږ لرو چې C2 مساوي کیږي دا یو خو C2 نه لیکو هماغه یو خپل هغه ده نو کیلوګرام زر کیلوګرامه کیږي پر ګرام باندې په طاقت دی یو او متر څه ده 100 سانتي متر کیږي پر سانتي متر په طاقت دی 2 او سکند له سکند سره خلاصیږي هماغه یو کیږي نو دلته به ګرام له د ګرام سره خلاص شي سانتي متر به له سانتي متر سره خلاص شي ثانیه به له ثانیې سره خلاص شي موږ به ولرو چې دا مساوي کیږي له زر ضرب دی 100 په طاقت دی 2 سه دا مساوي کیږي له زر ضرب دی 10 سره او دې ته که متوجه سو دا مساوي کیږي 10 په طاقت دی 9 سره ځکه 9 دانې صفر لرو نو د دې لپاره 1 جول کار مساوي کیږي له 10 په طاقت دی 9 ارګ سره اوس دا بل مثال کې ویلي دی وای چیرې دا 1 جول وای ولې له دې 0.3 فوټ ال بي یا فوټ پاوند سره مساوي کیږي دا له دې تقریبا ساده ده ډیر ځکه چې په دې باندې پوهیږو چې 1 جول کار زمونږ مساوي کیږي له 1 نیوټن قوې سره ضرب دی 1 متر فاصلې سره نو که چیرې متوجه سو چې دلته موږ ته فاصله په فوټ کې راکړل شوې ده او قوه په ال بي یا پاوند کې راکړل شوې ده نو موږ باید وڅېړو چې 1 نیوټن قوه څومره پاونډه کیږي دې ته که چیرې متوجه سو په ټیبل کې مشته او دا هر چېرته لکه معلومداره ده چې 1 نیوټن قوه 0.2 یا 8 تر 5 ډیسیمل پلیسز پورې پاونډه کیږي او همدارنګه 1 متر فاصله څه ده هغه 3.280 فوټه کیږي نو که چیرې دغه دواړه کانستنټونه سره ضرب کړو نو موږ به پیدا کړو چې 1 جول مساوي کیږي 1 جول کار مساوي کیږي له 0.3 فوټ پاوند کار سره هیله ده چې د ګټې وړ مو ګرځېدلی وي که چیرې بیا هم کومه برخه کې مشکل وي او یا نه پرې پوهیږئ نو کولی شي د دې ویډیو په بیخ کې کامنټ ورکړئ چې زه د آینده لپاره حل کړم مننه